حمدالله محب د سولې ناسم مذاکرات د داعش ډلې د پیاوړتیا سبب ګرځي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي داعش دمګړی په افغانستان کې ستراتیژیک دښمن نه دی او دوی پر وړاندې مبارزه کوي. د ده په وینا طالبان دمګړی په افغانستان کې تر ټولو ستره وسلواله ډله ده چې نورې وړې ترهګرې ډلې تر چتر لاندې فعالیت کوي. هغه زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د سولې خبرې په سمه توګه مخته یوړل شي او بریالی شي نو ټولې ترهګرې ډلې ختمېدلی شي، خو که ناسمې مخته لاړې شي او ټول اړخونه یې ونه ارزول شي بیا نو د داعش ډلې د پیاوړتیا سبب کیدی شي. د محب په وینا په دې صورت کې به یوه برخه طالبان سوله وکړي خو یوه برخه به جګړې ته ادامه ورکړي چې ښایي د داعش ډلې سره یو ځای شي. نوموړي ویلي د افغانستان د سولې مسله خورا حساسه ده او په دې کې بیړه کول د افغانستان د ستونزو او بلې جګړې لور ته بولی شي.